سلامونه ملګرو، د افغانستان میوال ته ډېر ډېر مبارک شه یار. ډېره ښه لوبه وشوه. خبرې په زیمبابوې او په افغانستان لوبه وشوه، نو افغانستان ټارګېټ ورکړی 210 211 ټارګېټ یې ورکړی و. نو زیمبابوې هم ډېره ښه مقابله وکړه، والله ډېر زبردست مقابله. 201 پسې وکړل، په 9 رنز باندې شکست وخوړو. دا ډېر ښه بیټینګ دی، لکه ماشاءالله والله ډېره ښکلې لوبه وشوه یار. او بله خبره دا ده چې شراب الدین اشرف پکې له ګوټه کې ډېر ایکسپنسیو ثابت شو. هغه نه یې واخیستل 42 رنز یې واخیستل په 4 کې زیمبابوې خلاف. نو ماشاءالله ډېره ښه لوبه وشوه. رحمان الله ګربز پام ته راغلی دی، پام ته لکه راغی، الله دې وکړي چې نور هم پام ته راشي. 52 مې پکې هغه وکړل، 60 پکې رحمان الله ګربز وکړل، نه 60 پکې ابراهیم زادران وکړل، سوري. نو ماشاءالله ډېره ښکلې لوبه وشوه یار، ډېر زبردست لوبه وشوه. خبرې خو بس زیمبابوې ته هم غټ چانس و، خو بس هغونه کلاړیان اوټ شول زر زر، هغو په دې کې خراب شول. نو ستاسو څه خیال دی؟ والله ما خو ته ډېر خوند واخیستی دې لوبې نه. او بله خبر دا ده چې ګوره سکندر رضا پکې ډېره خطرناکه 50 وکړه، پاکستانی پلیر. نو بس الله دې وکړي چې دغه شان د افغانستان 3-0 شکست ورکړو، وایډ واش شو. په زیمبابوې چې دی، زیمبابوې وایډ واش شو. نو بس ښه خبره ده، ولې افغانستان کرکټ به ترقي کوي چې داسې داسې میچونه ګټي. ټارګېټ یې نن ډېر زبردست ورکړی، خو بس پته نه ده چې زیمبابوې والو نن څه خوړلي ول یار، حساب یې نه وي ولې څه یې خوړلي چې دومره سکور یې وکړو. نور کله خو 127 او 125 نه اوبر نه یې تللي، خو پته نه نن یې څه خوړلي ول. خو بهرحال ښه لوبه وشوه او مونږ خو ترې ډېره مزې واخیستې یار. تاسو وایئ که نه، ستاسو څه حساب دی؟ خون یې وکړو که ویې نه کړو، څه حساب دی؟ فضل حق باروقي پکې هم نن ښه بالینګ وکړو، کمال په 4 کې زما په خیال په 4 کې 28 رنز ورکړل او 2 وکټ یې واخیستی. نو ګوډ بولینګ دی یار، بد بالینګ نه دی. ملګرو څومره چې نوي په دې پیج یوټیوب چینل یا پیج راځئ، نو بس فالو کوئ. سیریز به تاسو له کرکټ اپډیټ سره کومه، او بس تاسو زما سپورټ وکئ، صحیح ده؟ ځکه چې یو پښتون ورور سپورټ کول لکه مونږ خو هر سړی سپورټ کړی دی او سپورټ کوي، نو تاسو ته هم پکار ده چې مونږ سپورټ کئ. او انشاءالله زه بس کرکټ پاک افغان دواړو ته به زه انشاءالله اپډیټس ورکومه. ډېره مننه، والسلام.